د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سیرت پاک سلسله شروع وا تیرو دو جمعو کې د غزوه احد بیان مې وکړ. د احد غزوه جهاد په 3 هجری کې شوی و، د هجرت په 3 کال. په دغه کال باندې د حضور پاک یو 3 واقعې نور پیښې وې. یو د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه لور و حضرت حفصه هغې سره د حضور پاک د شعبان په میاشت کې نکاح شوه. حضرت حفصه چې کله کونډه شوه نو عمر فاروق رضی الله عنه حضرت ابوبکر صدیق باندې حضرت ابوبکر صدیق ته وویل چې زما لور حفصه کونډه شوې ده، که ستا خوښه وي نو تا ته به په نکاح کوم. هغه غږ ونه کړ، خاموش پاتې شو. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه وایي چې زما زړه کې د ابوبکر نه ګیله پیدا شوه چې یا به دې قبوله کړې وه ها به دې کړي او که دې نه قبلوله نو ویلې به دې چې زه نه کوم. دا خفګان خبره نه ده، نو ته چپ پاتې شوې، د دې تمه کې وساتلم. 2-3 ورځې پسې حضرت عثمان رضی الله عنه ته وویل چې زما لور حفصه کونډه شوې ده، که ستا خوښي تا ته په نکاح کوم. هغه وی چې عمر ډېره ښه خبره ده، خو دې وخت کې زما واده ته او نکاح ته جت نشته. حضرت عمر وی عثمان ته غصه نه ومه، ټیک ته یو انسان نه نکاح نه کوي، واده نه کوي او صفا ووایي چې نه کوم واده، نو د خفګان خبره نه ده. خو حضرت ابوبکر صدیق ته په دې غصه هم چې نه یې ښه وکړل نه وکړل. وی چې څه موده تېره شوه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ما نه په خپله مطالبه وکړه د دې خپلې لور د حفصې. ما وی ډېر زیات خوشحاله شوم، ډېر خوشحاله شوم چې شکر دی چې زما دا لور د رسول الله صلی الله علیه وسلم په نکاح کې راشي. نو د شعبان په میاشت کې د حضرت حفصې رضی الله تعالی عنها د نبی علیه السلام واده شو. اوس په شریعت کې تاسو باندې هم دا خبره ناشنا لګېدلې چې یو انسان په خپله چاته وایي لور درکوم، دا په شریعت کې منع نه دي. د چا لور پیغله ده او څوک یې خوښ دی د هغه ته ویلی شي، د هغه پلار ته ویلی شي، د هغه ورور ته ویلی شي چې زما دا لور ده او تا له په نکاح در کوم، یا ستا زوی لی ورکوم یا ستا ورور لی ورکوم. لیکن زمونږ په وطن کې کرې داسې لوبه وکړه، زمونږ رواج غلط دی. نو بیا ټول عمر هغه جینۍ ته پیغوري، ته به ورسره خوکې ښېګړه به ورسره وکې. دا خو لویه ښېګړه ده چې څوک چاته وایي دا لور در کوم. په لور اولاد خو څوک تنګېږي نه، تا ورسره ښېګړه وکړه، دی دې خوښ دی، ګوره مینه دی ده ورسره، او تا لور ورکړه. ټول عمر بیا پیغور کوي، وی پلار سره د ډوډۍ دی نه وه، پلار نه شوې ساتلی، ګوره ما ته یې په نکاح کړې، ډوډۍ ورسره نه وه، تا کې دا چلو، تا کې دا چلو، دا کې دا چلو. نو ټول عمر هغه جینۍ ته زندګي تباه شي او د پیغور شي. په دې سنتو عمل نه شي کولی دې زمانه کې. پکار دی چې موږ د حضور پاک په سنتو عمل وکړو. او رواج د خلکو ګنده غلط رواج د سنتو مقابل روان دی. یا نبی علیہ السلام په خپله عمر ته ووایي چې حفصه کونډه شوې ده، که ما ته په نکاح راکړې. ځکه نه اوس څوک چاته وایي چې دا لور په نکاح راکړه کنه. دې کې شریعت کې څه قباحت خو نشته او نه پکې ګناه شته. او که اوس دې چاته وایي چې دا لور دې په نکاح را یا دا خور دې په نکاح را، اوهو وګوره که نه د سترګو کې حیا نشته. او دا دې ګوره ما ته په مخامخ وایي لور په نکاح راکړه، بې حیا دی او زمانه نه شرمېږي او سترګو کې حیا نشته. شل خبرې به درته وکړي، حالانکه شریعت کې په دې کې هېڅ پابندي نشته. قسم به که موږ د شریعت د حضور پاک په سنت او د صحابو په طریقو عمل وکړو، جون کې مشکلات بني، جون به آسان تېرېږي. موږ ځان ته په خپله زندګي ګرانه کړې ده. نو په 3 هجری د شعبان په میاشت کې د بیبي حفصې رضی الله تعالی عنها سره نکاح شوه او هغه ام المؤمنین د مسلمانانو مور خدای وګرځوله. هم په دغه 3 هجری کې د رمضان په میاشت کې د حضور پاک مبارک نوسې حضرت حسن رضی الله تعالی عنہ پیدا شو. په 15 رمضان دی پیدا شوی دی.
چې د حضور پاک ډیر زیات خوښو او چې څنګه پیدا شو یو بیبي راوړو نبی علیہ السلام ته په غېږ کې کېښود او حضور پاک په خوله مبارکه کې کجوره وچوپله ګوټي چې ورته خلک وایي او هغه فورا د حضرت حسن په خوله کې هغه ګوټي کېښودله یو بیبي خوب لیدی وی صاحب یو خطرناک خوب مې لیدی دی وی څه خوب دی وی خوب مې دا ولید چې ستا نه مې د غوښې یو ټوټه را پرې کړه او غېږ کې مې راته واچوله ستا نه مې د غوښې یو ټوکړه را پرې کړه او غېږ کې مې راته واچوله صاحب داسې خطرناک خوب مې لیدلی دی حضور پاک ورته وی دا خو خطرناک نه دی دا خو ډېر بختور او برکتي خوب دی وی د فاطمې به زوی پیدا کیږي دا ما د غوښې ټوکړه ده او ستا لاس کې به پیدا کیږي ته به دایې او راوړې زما غېږ کې به یې غورځې مقص یو شو د بیبي فاطمې زوی پیدا شو حضرت حسن هغه بیبي یې خدمت وکړه او راوړې نبي علیه السلام ته یې غېږ کې کېښود وی دا دې د هغه خوب تعبیر و پته درته ولګېده دریمه بله واقع چې پکې پیښه شوه نو شراب خدای د شوال په میاشت کې حرام کړل شراب دغه وخته پورې حلال ولې خلق بلدو دا خو د نشې شی دی یکدم کې خلقو ته ویلې وې چې هم به مسلماني قبله وې د بوتانو عبادت به پرېږدی هم به دا ګناه نه کوې دا به نه کوې شراب به نسکې نو بیا به خلقو باندې خبره ګرانېدله نو ورو په قلار قلار خدای پاک شراب حرام کړل په طریقه لومبی حکم راغی یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیهما اسم کبیر ومنافع للناس وی یاره خشم نه دی فیدیم پکشتا خو خشم نه دی ګوره فورا حرمت را نغی نو بعد چې خوخیار صحابه و مشران هغوی وی چې فیدې پکشتا او نقصانات هم دي راشه ځان ته ساته نو بعد صحابو ته ځان وساته بیا دویم حکم راغی یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا چې کله منځ کوئ شراب به نسکئ نو بیا بعض صحابه وی چې کدا خوي نو بیا به د مانځه په وخت کې په مونږ ولې حرامېدل نو نور امتزان وساته نو د هغې نه پس بل حکم راغی انما الانصاب والازلام څنګه دی خمر والمیسر رستو راځي رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه باس حرام شو نو په شوال دریمه هجره کې دا حکم راغی چې حرام شو نو صحابه خو به فورا عمل کو حضرت انس وی ما خپلو ترونو ته او خپلو مشرانو ته شراب اچول امې پسکل او فضیخ ورته وی فضیخ په دوات سره دا د کچو کجورو شرابي او قیمتي شرابي وی په مدینه منوره کې په دغه زمانه کې د کجورو شراب به ملاوېدل وی هغه مې پسکل وی دې کې یو سړي آواز وکړو چې ای خلکه شراب حرام شوي دي بس خمر ورته وی شراب حرام وی چې د مدینې کوڅې د اوبو د شرابو نه ډکې وې خلکو چاټې واړولې او د مدینې په کوڅو کې د دې شرابو داسې لختي بېدل او ما ته هغه ترونو یې ورشه د اواز د څه دی وی چې راووتم چې شراب حرام شو بس لاندې لوښي وغورځول وی چې دا چاټې واړوه چاټې مې واړولې هلته یو جومات ته د احد په لاره کې راځي مسجد فضیخ ورته وایي چې کوم ځای کې دا حکم هغې واورېد او هغه شراب یې توی کړل نو په هغه د یو جومات جوړ شوی دی مسجد فضیخ ورته وایي دا د درېمې هجرې د حضور پاک مبارک واقعات په څلورمه هجرې کې چې څلورمه هجري شروع شوه نو یو څو عظیم واقعات پېښ شوي دي هسې خو لوی تاریخ د ټول درته نه وی باید چیده غټې غټې خبرې درته کوم یو کافر خالد ابن سفیان خالد ابن سفیان یو ظالم کافر هغه به د پیغمبر علیه السلام خلاف پراپیګنډې کوله او حضور پاک پسې به سپکې وې او بد به وې او چې د نبی علیه السلام نوم به ډېر په بد واغېشته اوس هم د چا سره روانئ نو په هر مجلس کې سپکه وی نو دې خالد ابن سفیان به په هر مجلس کې د نبی علیه السلام بد وې سپکه به وې او حضور پاک ته هغه خبرې را رسېدلې ډېر زیات نبی علیه السلام پې خپه چې سپېره ما باندې اسلام نه راوړې او مسلمانېږې نه نو سپکې ولې وې او بیا د دې د پاسه هغه یو لښکر تیار کړ د خپل قوم او ویزو په مدینه حمله کو او کنزل به کول د نبی علیه السلام مبارک په شان کې یزو په مدینه باندې حمله کو نو حضور پاک ته چوي چې هغه سپېره چې تا پسې کنزل کوي او په هر مجلس کې سپکه وي په مدینه حمله کوي
نو نبی علیہ السلام وی یره څوک به داسې پیدا شي چې لاړ شي او دې مردار کې او دا سر ته پرېږي په مدینه څه لپاره حمله کې ته پرېشه او خپل دین دې پیشه ما سره څه ظلم کې نو یو صحابي پاسید حضرت عبدالله ابن انیس رضی الله عنه هغه وی د الله رسول ما ته دعوا وکړه لاړم ورپسې صحابو کې ډېره زبردست بهادري وه بهادر خلک او د هغوی سوچ همدقه و چې ځکه سړی مې مړ که غازي بشم او که زه مړ شم شهید بشم او د شهادت خو قرآن شریف کې او په احادیثو کې ډېر بې فضیلت راغلی دی وی صاحب دوا کوه ورغلم پې وی دا الله دې مدد وکړه چې حضور پاک چاته مخ مخ دعا وکړي چې الله دې مدد وکړه هغې کې بیا درد کېدو سي دی وی لاړم د هغه خالد ابن سفیان علاقې ته اوس یو صحابي چې ورځي څونه ګران کار دی یوازې چې ورځي او هغه په دې سوچ کې لګیا دی چې لښکر تیاری او په مدینه د حملې کوشش کوي د ګیر چاپېره قبیلو نو علاقو نو بانډو نه خلک راغونډېږي چې موږ په مدینه باندې حمله کوو وی بس غلې غوندې څه طریقه مې جوړه کړه او ځان مې ورورسو وی چې ورورسو چې ټس مې ورکه سر مې ته ووو او رامنډه مې کړې چې سر مې ته ووو سر مې ونیوه په لاس کې سر مې مره ونیوه او رامنډه مې کړې وی چې رامنډه مې کړې خلک راپسې دی زمونږ مشر زمونږ سردار چا مړ که او سر یې م ته یوړو وی د اخو غرونه دي غونډۍ دي یو غونډۍ شاته تاو شوم یو غار و پکې په هغه غار ورننوتم چې په غار ورننوتم الله ورسره اوس مدد کوي حضور پاک دعا کړې ده چې خدای دې مدد وکړه د غار په خوله کې فورا جولاګې راغې او جالې پکې جوړې کړې لکه څنګه چې نبی علیہ السلام هجرت کو او د غار ثور په خوله کې خدای بوټي زرغون کو جولاګي پکې جاله واچوله فورا جولاګي راغې او جالې پکې جوړه کړه خلک منډې ترړې وی هلکه سړی څه شو وی دې غونډۍ شاته تاو شو چې ګوري نشته وی هلکه دې غار کې وی چې وی کتل ورشو که دې غار کې ننوتېده د جولاګي دا جالې به نه روانې دی دې کې خو بلا جالې د جولاګي یو جالم نه ده دا څنګه په دې ورننوته او د جولاګي جالې روانې نه شوې نو هغې ته لاړل خواره شو یو خوا منډې وی بل خوا منډې وی دا صحابي وی عبدالله ابن انیس رضی الله عنه وی دروازې به چته غار کې پټ وم او د شپې به مې مزل کو دروازې به بیا چته غار کې پټ شوم او د شپې به مې مزل کو او حضور پاک مبارک ته الله اطلاع ورکړه صحابو ته وی هغه خالد ابن سفیان ظالم چې ما پسې کنځلې کوي او پراپیګنډ کوي او د مدینې خلاف لښکر جوړوي وی هغه مردار که مړی که سر یې ته پرېږده هلته په مدینه شریفه کې حضور پاک صحابو له اطلاع ورکړه او دې صاحب وی دروازې به مې ځان چته غار کې پټو پټو کې لختو کې به پټو ما او د سره مرا سره دی اوس د دې مردار او وی دا شپې به مې مزل کو راغی مدینه منورې ته چې راورسېد حضور پاک ته هغه سر په مبارک ته هغه سر په خپو کې کېښود وی صاحب دا د هغه پلیته د هغه خالد ابن سفیان سر دې مې ته پرېږده نبی علیہ السلام ډیر خوشاله شو او شکریه د الله ادا کړه او یو کونټه وسره وه یو کونټه وسره وه هغې دې صحابي له ورکړه عبدالله ابن انیس له وی ها دا کونټه والا تخسر به فی الجنة فإن المتخسرین فی الجنة قلیل وی دا کونټه والا ته به جنت کې په دې کونټه ګرځې دا نه چې ته به ګوډې جنت کې ګوډ شل نشته خدا به ستا یو نښی اوس هم بعضې خلک د فوجانو د جرنیلانو سره او د مشرانو سره یو چوکه غوندې وي یو سټیک ورسره یا بعضې خلکو سره سې د دغه د وجې نه یو کونټی وي هغه لاس کې داسې تاوی را تاوی په ځمکې نه لګي شوق دپاره یې ساتي نو وی په دا ځه وی جنت کې به دا کونټی لګي او پکې به ګرځې او وی جنت کې کونټو والا خلک ډېر کم دی حضور پاک وته فرمایي او دویم ورته څه وی وی عبدالله ابن انیس وی دا کونټی به ستا د قیامت په ورځ نښی په دې به دې پېژنم قیامت په ورځ به دا کونټی ستا نښی په دې به دې پېژنم دا ستا نښه شوه دغې صحابي حضور پاک مبارک او دعا یې ورته وکړه ډېره دعا یې ورته وکړه د جنت د تلو دعاګانې یې ورته وکړې نو هغه بیا د دې کونټۍ حفاظت کو چې دا رانه ضایع نشي روکه نشي تر مرګه پورې د هغه کونټۍ حفاظت وکړو هغې صحابي او چې کله وفات کېده نو وصیت یې وکړو وی چې ما کله په قبر کې خښ کې دا کونټۍ ما سره کېدی
نو چې قبر کې کله خخ کا نو هغه کونټه ور سره کفن کې کې خو د دفن کړه ور سره. دا یو واقع پیښه شو. ګوره تاسو تخپل اندازه ولګیدا چې د صحابه بادری څومره و، د صحابه د حضور پاک سره مینه څومره و. یک سر په غون کلی وردی او د کلی مشر وجنی، اخو اسانه خبره نه ده، دې کې هو خپل سر بیلی او بیا څومره مشقت کوي او نبی علیہ السلام له ځان را رسوي او بیا حضور پاک د مینې کومه نتیجه ورکوي. کونټه د حضور پاک چاله چې حضور پاک کوم شی ورکړی دی هغه په فخر کاو، وی دا مال د دا تور مال هغه را کړی دا، دا جام مال حضور پاک مبارک را کړی دی. صحابه په فخر کو چې دا د رسول الله مبارک نه خدا. اوس چې چاله یو سړی په تحفه کې یو شی ورکی، پلار ورکی، استاد ورکی، یو پیر ورکی، یو نیک سړی ورکی، هغه ځان سره تحفه ساتي که نه ساتي، فخر په کوي که نه کوي. نو چې د دواړو جهانو مبارک سردار یو شی چاله ورکی په هغې بسونه فخر کوي. نو یو دا واقع پیښه شو په 4مه هجره کې. بله یو په محرم کې بله یو واقع پیښه شوه په 4مه هجره کې د سفر په میاشته کې. هغه داسې وه چې مدینې منورې ته څه بعضې ظالمان رالل او چې څنګه رالل نو د ظاهر کې خپل اسلام ښکاره که او حضور پاک مبارک ته موږ مسلمانان یو. عدل او قاره د دې خلک رجیع دا گیر چاپیرا د مکې او د مدینې په منځ کې بعضې خلک اوسېدل، قبایلي خلک و بدماشان، اجرتی قاتلان، دا ځای په ځای خوارو او غله ډاکوانو چې قافلې بتلې دوی به لوټ کولې او چې څوک به یې ومنتل مال به یې ترې واخېسته او چې چاته به هم د کرۍ د قاتل ضرورت و نو به دې له به یې پیسې ورکړې. دا به ورسره 100 کسان لاړل او جنګونه د بل دپاره به په کرۍ جنګونه کول، په پیسو به جنګونه کول. د مکې کافران چې کلم د حضور پاک خلاف هغوی لشکرکشي کړې ده نو دا د کرۍ ټټوان به ورسره دوی له به پیسې ورکړې او دوی به پیسې واغېشتې، بس پیسې به یې ورکولې او مرګونه به یې کول، قتلونه به یې کول، ډاکې به یې کولې او د نبي علیه السلام خلاف به د مکې خلکو پیسې ورکړې او تورې به ورسره به ګرځېدل به. نو دا خلک چې وو دوی دا قبایل دوی صلاح وکړه، د مکې خلکو ورته ووې چې په بدر کې هم زمونږ بعضې مشران مسلمانانو وجلې دي او په احد کې هم زمونږ بعضې مشران مسلمانانو وجلې دي، د هغې بدل به راله څنګه والی. دې سره په پیسو خبره وکړه. هغې وایي داسې کار به وکړو چې لاړ به شو او مونږ به نبي علیه السلام ته کینو، مونږ به ورته ووایو چې مونږ مسلمانان یو او بیا به ورته ووایو چې صاحب زمونږ ټول قوم مسلمانېږي، یو څو کسان قاریان راکه عالمان چې مونږ یې بوځو زمونږ قوم ته اسلام وښیي، نو په دې بهانه به مسلمانان راوچت کړو. نو چې راولو نو په تاسو به یې خرڅ کړو، پیسې به راکې او تاسو به د خپلو سردارانو چې احد او بدر کې مړي د هغې بدلې به ترې والی. وی بس ډېره ښه شو. نو یو څو ظالمان لاړل مدینې منورې ته او حضور پاک ته وی صاحب مونږ مسلمانان شوي یو او زمونږ قوم هم ټول مسلمانېږي. ډېره ښه ده، حضور پاک خو په اسلام د خلکو خوشحالېده. وی صاحب زمونږ قوم ډېر دی، تا ته پته ده او ګیر چاپېره قبایل دي او ډېر په بدعملو کې مبتلا دي. نو که تا یو څو کسان قاریان راکړل چې دا مونږ بوځو او په خپل کلي کې به یې دیره کړو نو خلکو ته به ایمان او اسلام هم وښیي، ښکلی عقیده او عمل او اخلاق به هم وښیي، ټول خلک به مسلمانان شي او زمونږ قوم خو کېږي مسلمانېږي. یو څو کسان راکړه. نبی علیہ السلام خوشحاله شو، وی ډېره ښه ده. نو یو 10 قاریان یې ورسره ولېږل. هغه قاریان هغه زمانه کې به قرا او عالمانو، 10 عالمان. هغې وی صاحب د عاصم خو پکې خامخا راکړه، عاصم ابن ثابت انصاري دی چې ښکلی قاري و، اواز یې ډېر ښه شته او ده په احد کې یو سړی سلافه یو ښځه وه د هغې پلار یې وجلی و. هغې سلافه ورته ویلي و چې که زما د پلار دا قاتل دا عاصم هم راوسته نو زه به دومره پیسې دله درکوم. نو هغې دې ځکه مطالبه وکړه، وی صاحب د دې عاصم اواز ډېر ښه شته دی او ښکلی قیرت وی، دې خو پکې خامخا راکړه. حضور پاک وی ډېره ښه ده. دا 10 کسان قاریان دا نبی علیہ السلام دغه خلکو له ورکړل. وی زه هغوی ته مسلماني او دین ښایې او دعوت ته اسلام چلوې
او تبلیغ د دین کوي او چې غیر چا پیره کمې قبیلې ټول ته دین خای او پټ وته حضور پاک یو بل ډیوټي مواله کړه وی مونږ لږه جاسوسیم د مسلمانانو کوي ځکه چې غیر چا پیره دشمنی دي او د مکې خلکو سره دشمنی دي نو دا جاسوسیم کوي که چېرې مکې والا خلکو بیا په مدینې د حملې اراده کوله یا بلې قبیلې کوله نو مونږ ته به اطلاع را رسوي هغې وی ښه دا لس قاریان صاحبان د قرآن لستونکي دا علما د صفې خاوندان چې حضور پاک سره په صفه باندې ناستو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه به دین او قرآن زده کو دی ورسره کړل چې لاړل هلته یو قوم بلو نحیان دا بدماشان ما درته وختي ووی هغوی ته خو پته وه چې په څه طریقه په دوکه به مسلمانان راولي دا چې کم تلي ورپسې د دوی نه یو کس ته د ځان له شو پس بانه باندې او هغه قوم ته الوي چې لس مسلمانان هم را روان کړي دي وی کم ځای دي وی فلان کې ځای ته م را رسولې دي وی زه ډېره ښه ده نو 200 بدماشان ورپسې راووتل دا صحابه خو غریبانان روان دي چې موږ خوشحاله دي چې د دغه علاقې خلک مسلمان شوی دی موږ ورته دین ښایو دعوت به ورته ورکو تبلیغ به وکړو خوشحاله دي او هغې 200 کسان ورپسې راوچت شو نو قدمونو نښو ته ګوري د قدمونو نښو ته نو د لسو کسو قدمونو خو پته لګي وی تاسو نه کم ځای بیل شوي دی یو کس ته وی دې ځای پورې ورسره زه یو ځای رالم په دې لاره لاړل نو هغې ورپسې روان شو نو یو ځای کې دي کجورې خوړلې وې د صحابه د مدینې نه ځان سره راوړې وې د هغې ډوکې پراتو چې وی کتل دوی به پېژندلې کجورې او د کجورو هډوکي به یې پېژندل هلکه وی دلته یې کجورې خوړلې دي ښه دې ځای نه مخکې چې ته تللي دي چې څو پسې لاړل نو صحابه سره میلو شو او صحابه لس دي دا 200 دي دا بدماشان او په دې 200 کې 100 تیرانداز دي د غشو ویشتو والا دي و چې صحابه ولیدل اوهو دا خو مونږ سره دوکه وشوه مونږ خو یې په دوکه راوستو مونږ ته خو یې وی چې زمونږ قوم مسلمانېږي دین به ورته ښایې او دا خو یې راپسې بلا بدماشان لښکر راوسته نو صحابه یو غونډی و هغې ته یې وختل دا 200 کافران ته ګیر چاپېره تو شو ورته یې وی تاسو خو مونږ سره دوکه وکړه او حضرت عاصم رضی الله عنه د الله په دربار کې سوال وکړ الله ته لاس اوچت که اللهم اخبر عنا رسولک خدای خپل پیغمبر زمونږ نه خبر که مونږ خو ګیر شو مونږ سره خو وسلې نشته او دا 200 سره مقابله به څنګه کوو اللهم اخبر عنا رسولک اے خدایا زمونږ نه خپل پیغمبر خبر کا بس نبی علیہ السلام مبارک دقسې په جومات کې ناستو او په سترګو مخې بدل شو او سترګو نه اوښکې وبهېدلې صحابه وی څه چل دی د الله رسوله وی عاصم او د هغې ملګرو سره دوکه شو اوس جبریل راغی ماته دوکه شو ظلم شو او ګیر شو اوس داسې ځای کې دي چې صحابه مدد لم نشي ور رسېدی هغه مکې ته نږدې خلک دی 100 کیلومتر مزل دی ستړي ستومانه خواران ګیر شو خدایه سوچ اوس به څه کېږي او غریبانان ستړي دي او غریبانان بې سپلو بې جامو دي او په جدا مقصد لاړل او ګیر شو مسافر دی خدایه دا سوچ چې ګیر شو دا دعا وکړه هغه خدای قبول کړه حضور پاک ته خو اطلاع را رسېدله د کافر ورته سوې هلکه وایي مونږ خو ستاسو استقبال له راغلي یو راکوشې څه درته نه وایو د هغې مقصد دا و چې دا لس جمدي ونیسو نو په مکه باندې په کافرو خرڅ کړو بله پیسې به پرې وګټو او د مکې کافر به د خپلو مشرانو په سر کې یو مړ کړي حضرت عاصم چې دا کم مشهور و هغه دې ورته څه وایي وی مونږ ستاسو استقبال له او ورته وایي استقبال له چې څوک راځي نو تورې راوړي نیزې راوړي استقبال دې ته وایي خیر پوه شو پې ورته یې وی راکوزېږې به امن درکو زه اسم درته نه وایو حضرت عاصم ملګرو ته وایي وی انی لا انزل فی عهد کافر وی زه خو د کافر امان نه قبلوم د کافر امن نه قبلوم دوکهباز دي یوه دوکې را سره دا وکړه چې په دوکې راوستو اوس به مونږ ورته وایو چې مونږ له امن راکړه دویمه دوکه را سره کوي وی بس زه خو به هغې پورې جنګېږم چې تر څو مړ شم ملګرو وی مونږ هم داسې کوو نو جنگ شروع شو نو 9 کسان پکې شهیدان شو یو دغه عاصم شهید شو دا چې کومې مشر
او دی عاصم د خدای په دربار کې یو سوال وکړ، اللهم انی احمی دینک اليوم، خدای زه نن ستا د دین حفاظت کوم. دا چې مرم خدای دپاره مرم، که اوس مې د کفر کلمه وي غږم راته نه کوي. خدای نن زه ستا د دین حفاظت کوم، فحمی لحمی بعد الموت، خدای زه مرګ نه پس زما د غوښو حفاظت وکړي. دی ولې وی؟ دی ځکه وی چې هغه د چا پلار د په احد کې وجلی و سلافه، هغې قسم خوړلی و، سلافه بنت سعید، هغې قسم خوړلی و، وی د عاصم د سر په کوپړی کې به د شراب سکم، تر څو چې مې د سر پرې کړي نی او د سر دا کوپړی دا جام مې کوز کړي نی او په دې کې مې شراب نیس کړی، نه به صبرېږم، هر څونه پیسې چې لګي خو زه به دا چل کوم. نو ځکه یې ورته وي چې دا عاصم مونږ له راوله. ده ته پته وه، نو د یو د څو وی خدایا احمی دینک اليوم، زه نن ستا د دین حفاظت دپاره راوتیم، فحمی لحمی بعد خدای د مرګ نه پس زما د غوښو حفاظت وکړې، زما د وجود حفاظت وکړې. او یا الله زما په دې سر کې ستا قرآن پروت دی، د قرآن حافظ دی، قاری دی، دې سر کې دې مازغو کې ستا قرآن پروت دی. نو چې ستا د قرآن په جام کې خدای دا به خدای زما هم بیزتی وي، ستا د قرآن به هم بیزتی وي. نو خدای زما د دې سر حفاظت وکړه. الله دعا قبوله کړه، صحابه دعا خدای په قبله. شهید شو، اوه کسان خو شهیدان شو. چې څنګه شهیدان شو نو او ادرې کسان، حضرت خبیب رضی الله عنه ابن عدی، حضرت زید ابن دسنه رضی الله عنه او عبدالله ابن طارق رضی الله عنه، دا درې کسان هغې وی زه یاره ځان سله وجنو که چېته امن یې راکو جمدي بچ شو، وجود خو ډېر خوب دی که نه ځان. نو هغې درې واړو ځان ورکو، چې څنګه یې ورکو نو د عبدالله ابن طارق هغوی تړه، پړی راواغېشت، د لیندې مزې راواغېشته، لاسونه یې وله شاته تړل. او هغې وی دا خو م دوکه وکړه ما سره، تاسو خو چې امن درکو او تاسو خو اوس ما تړی. وی زه در سره نه ځم. جګړه جوړه شوه، هغې راښکه دې نه ته، هغې راښکه، هغه غریب یې ملته شهید که. باقي دوه کسه پاتې شو. حضرت خبیب هغه یم بوته په مکه کې خرڅ که، او حضرت زید ابن دسنه هم په مکه کې خرڅ که، او د دې عاصم نه دوی سر پرې کوي چې دا سر یو سو او په هغه سلافه ښځه باندې خرڅ کو. نو خدای څه چل وکړه، الله دا تورې مچۍ نه دي، دا غټې دا په دغه کې چې ځنګلونو کې دا غټې تورې مچۍ وي، دا خطرناکې ارالې، او په دې لاشونو د پاسه ګرځېدې، په دې اتو واړو لاشونو داسې پې ګرځېدې چې بنګار دی. نو مچوله څوک راتلی شي؟ نو خلکو ویله که داسې به وکړو چې دا سرونه به ترې پرې کوو، د دې عاصم نه به هم پرې کوو، نور هم خو د شپې، ځکه چې اوس خو مچۍ دي او د شپې خو مچۍ خپلې جالې ته ځي، بیا خپل ګبیل له ځي. نو د شپې چې دا مچۍ لر شي نو بیا به راشو دا سرونه به ترې پرېږدو، نو په مکه کې به یې خرڅ کړو چې دا ستاسو د پلارانو قاتلان دي. الله څه چل وکړو، د ماښام نه خدای باران شروع کړو، د شپې باران وشو. داسې باران پروردګار وکړو، داسې باران، داسې شیبې باران چې د هغه لاشونه یې داسې غیب کړل چې تر ننه پورې پته ونه لګېده چې د هغه اتو صحابو لاشونه کوم طرف ته لاړل. دې له خدای قدرت ورنه کړه په دې باندې چې د مسلمانانو سرونه پرې کړي او پرې خرڅې کړي. دوه کسان چې مکې ته یې بوتلل خرڅې کړل، حضرت زید ابن دسنه رضی الله عنه، دا چا واغشته؟ دا د امیه بچو واغشته، صفوان ابن امیه، ځکه د امیه مردار کړی وجلی یو، هغې واغشته. او بس هغې خو وتاړو، صبر ونه کو، او نیغې د مکې مکرمې د حدودو نه بار اویست، تنعیم ورته وایي، چې کوم ځای کې مسجد عایشه دی او خلک د هغې نه اوس هم د عمرې نیت کوي، هغې ته زمین حل وایي. نو دي هلته زمین حل ته د حرم د حدودو نه بار یې وویسته او هلته کې شهید که. او چې کوم وخت کې شهید کوي نو بر یې اوچت که او په ستن پورې وتړه بره، او په نیزو یې وسوی چې سات یې وباسي. نو ابو سفیان وله راغی، دغه وخت کې د مکې د کافرانو سردارو، وروسته خدای مسلمان کړی دی، خو دغه وخت کې خو لوی دشمن دی. راغی وی عاصمه، وی زیده، وی یو ارمان وکړه نو پرېږدو دی، یو ارمان وکړه.
نو پریدو دی وی سار مانو کم وی داسې ووایه چې ارمان چې زما په دې دلته محمد صلی الله علیه خبای دا ټکې د خولې نه وباسه پرېږدو دی او په دې ټکې خو ستاسو دا پیغمبر دلته نه رارسي خو ته پې خلاصېږې ځه دقسې ووایې که زما په دې هغه دلته تړلی او ما د خپلو ښځو بچو سره خوشحالي تېرولی او د سکون جون نو څه ښه به وه دومره ووایه چې دی ووی حضرت عاصم بره تړلی شوی دی او په جوش کې راغی وی ابو سفیان څه دې ووی وی زما د قسم په خدای وي چې که زما وجود ټوکړې ټوکړې شي دا مې خوښه ده خو که د حضور پاک خپې مبارکې ته ازغې درنه کېږي نو هم نشم برداشت کولی یو غله ازغې ورته رنوځي هم نشم برداشت کولی زرې ټوکړې ټوکړې شم خو چې د هغه خپې ته ازغې او غنه دننه نه شي دا دې څه خبره وکړه ابو سفیان ملګرو ته وی قسم دی که د محمد داسې ملګري ما لیدلي صلی الله علیه وسلم داسې جان نثاران دومره عاشقان دومره مینې والا په دې پوټۍ خبره د ده پیغمبر دلته نه راځي خو دې پې خلاصېږي برداشت نشي کولی د خپل پیغمبر خلاف د خپل پیغمبر خلاف یوه خبره نشي زغملی د مارونو نن مونږ څنګه کوو نن کولاو زمونږ د نبي علیه السلام سپکاوی کېږي د هغه د دین سپکاوی خو د هغه سپکاوی شو که د هغه د دین سپکاوی کېږي د هغه په مدرسه کې خو د هغه دین ښودلی کېږي د مدرسې سپکاوی کېږي د هغه علما خو هم د هغه احادیث او د هغه دین خلکو ته ښیي که نه هغه علما سپکاوی کېږي لکه زما د زوی چې څوک سپکوي دا چا سپکه ده زما سپکه ده که نه ده او لږ به مخکې لاړ شم زما شاګرد چې څوک سپکوي دا د چا سپکاوی دی زما سپکاوی دی نو دا علما خو د پیغمبر شاګردان دي د هغه دین خلکو ته رسوي سوچ مونږ نه دی کړی ګورې لږ سوچ سره کار وکړئ قاریان حافظان عالمان دا خو د پیغمبر وارثان دي او د پیغمبر راوړلی شوي دین خلکو ته ښایي او د پیغمبر مبارک شاګردان دي خو د شاګرد د شاګرد شاګردانې دي نو د هغه سپکه چې ده دا د چا سپکه ده د حضور پاک نو ته څنګه د حضور پاک سره مینه لرې مدرسه کې خو د هغه دین ښودلی کېږي که نه مدرسه کې خو ملا خپل ځان له څه شی نه دی جوړ کړی که تنخواه لی خو غریب به بچي به څه خوري خامخا به اخلي تنخواه خو فایده خو یې دا ده چې خلکو ته د حضور پاک دین ورسي قرآن ورسي حدیث ورسي شریعت ورسي فقه ورسي دا مقصد دی نو ګورې یاد وساتئ پیغمبر ته یوازې کنزل کول د پیغمبر سپکه نه ده دغه د پیغمبر سپکه ده خو د پیغمبر وارث ته کنزل دا هم د پیغمبر سپکه ده د پیغمبر چې کومه مدرسه کې د پیغمبر دین ښودلی کېږي هغه مدرسې سپکه ویل دا هم د پیغمبر مبارک سپکه ده او چې د حافظان او قاریان چې ترسي د هغې سپکه ده هم د پیغمبر سپکه ده مسلمان چې یې او د حضور پاک سره دې مینه نو چې څوک د حضور پاک د دین خدمت کوي کومه ځمکه کې د حضور پاک د دین خدمت کېږي کوم خلک د حضور پاک وارثان دي د هغه د مخه به د هغې خلکو هم قدر کوي دا بسته ایماني زما رونو نو هغه حضرت زید ابن دسینه غریب خو په دې کې شهید کو حضرت خبیب ابن عدی رضی الله عنه هغه یو چا باندې خرڅ کړی د حارث لور ده وروسته مسلمانه شوې ده هغه وی مونږ په بیه واغېسته چې مونږ به د خپل پلار په قتل کې مړ کړو زمونږ پلار یې وجلی نو د حرم اشهر حرم ورته وایي د محرم په دې کې به دوی دغه نه کو وجل نه کول وی مونږ وی چې دا ورېږه دا میاشت ده تېره شي نو بیا به یې وجنو نو وی مونږ کور تړلی و پړی باندې په زنځیر هم په کور کې تړلی و دا حضرت خبیب رستو بیا چې مسلمانه شوه قصې کوي وی والله ما رأینا اسیرا قط خیرا من خبیب وی قسم دی که د خبیب نه بهترین قیدي مونږ په دې سترګو لیدلي لقد رأيته يوما يأكل عنبا ويورز ما ولد چې انګور یې خوړل وما بمکة من سب او په دغه زمانه کې په مکه مکرمه کې میوام نه وه وی وانه لموثق بالحدید او دی په زنځیرم تړلی شوی دی د اوسپنې په زنځیر نو مکه کې میوام نشته او د اوسپنې په زنځیر تړلی شوی دی نو دې میوې پسې کم خوا لاړ
مونږ خو نه ورکوړی زمونږ خو دشمن دی مکه کې میوه نشته وانه لرزق رزقه الله خبیبا وی دا هغه روزي و چې خدای حضرت خبیب له ورکول انګور بوله خدای غونچک ورکا بیبي مریم معشومه ده هغې له خدای پاک وا دروازه دننه جرنده دروازه دننه روزي ورکوله که بیا نه ورکوله دا هغه الله ورکوله نو چې کله مونږ دې وجه وی د مرګ نه مخکې د مونږ ته وی چې یو چاړه راکېراله چې زه په هغې خپل صفحه وکړم وی ما ولې یو چاړه ورکړه نو زه د کور کار مې کو په هغې کې مصروفه شوم وی د ما یو ماشوم بچی و په خلپو سرورو ته د خبیب له ورورسېد وی چې ورورسېده دا د ما ماشوم بچی وی چې ما داسې د کور د کار نه وکتل وی د ما هغه ماشوم بچی اوس خبیب دقسې پرون کېنولی دی او وی چاړه مو سره کولاو ده وی بس ما فریاد شروع کو چې دا سو شو دشمن مې دی اوسې بوزو او وجنو یې او زما بچی ولا خدای وروسته دا سو شو او چاړه مې ورکړې ده چې په دې په خپل سنت والی او دا زما ماشوم ورغی ورکه بل کس وی که نه په دې ماشوم یې ځان بچ کولی شو بس ویلی به چې ما پرېږدی که نه ماشوم نه لالالو ما پرېږدی یو ځای ته رسم چې زه په امن شم ماشوم به درته کښېنوم راشئ بیا یې بوځئ لیکن هغه خبیب چې ورته سینګ وکتل دې ښځې ته ښځې ته څه وایي وایي مه یارېږه پریشانه نه شي هېڅ فکر مه کوه راشه دا خپل بچی دی واله مونږ ته خپل پیغمبر د ماشومانو د مینې تعلیم را کړی دی د کافر د بچی سره به مینه کې محبت به کې ظلم نه کوم راشه دا ماشوم دی واله وی خپل بچی راله راکړه وی بوم ته تنعیم ته مرسو د حرم د ځمکې نه بار وویسته وی چې مو وویسته نو وی مونږ به ویده راته وی چې ما له یو ټیم راکې 2 رکاته نفل کوم نو 2 رکاته نفل یې وکړل خو لږ زر زر یې وکړل وی بیا وی چې افسوس تاسو زړه کې دا تېرېږي چې دې ځان له ژوند زیاتوي دا نفلونه کوي ځان له وخت زیاتوي که دا خبره نه وي نو ما به دا مونځ ډېر اوږد کړی وی ډېر اوږد به مې کړی خو تاسو به وایئ چې دې د مرګه یریږي نو ځان له لږ مونځ اوږدوي وخت تېروي او بیا یو خیره ورته وکړه اللهم احصهم عددا او وقتلهم بددا ولا تبق منهم احدا خدایا دا قوم ټول هلاک کې خدایا ته کم کې کمول دا چې پکې مړې کې او خدای زه په دې مردار کې خیر یې ورته وکړلې نو بیا اوچت که نو د مرګ نه مخکې 2 رکاته نفل نو علما لیکي امام بخاري لیکلي وی دا یو طریقه اوس جوړه ده چې څوک وجني دله پکه یا 500 سزا پې وخېږي نو که وخت وسري نو 2 رکاته نفل دې مخکې وي دې زمین کې یو بله واقعه به ووایم د حضور پاک یو صحابي دی حضرت زید ابن حارثه مشهور صحابي دی زید ابن حارثه طائف ته تللی د طائف نه چې واپس را روانو نو پخوا خو سورلی چا سره نه اوس موټر یې خلک په کاری نیسي نو د یو قچر یو سړی هغه سره قچر و نو هغه ورته ویل که چېرته ځې مکې ته وی زه به دې بوځم کرۍ راکړه که نه وی ډېره ښه او دا د حضور پاک په ژوند کې دا خبره ده نو زید ابن حارثه رضی الله عنه ته ډېره ښه ده دومره کرۍ به درکړم ما ځان سره په دې څاروي بوځم راسور یې کړ چې راسور یې کړ راته نو یو خطرناک ځنګلو او شا علاقې وې هلته راورسېدل زید ابن حارثه و چې او ما په خپله دا لارې په دې سفر کې ولیدلې ډېرې شاړې اوږدې او د غرونو منځ کې خطرناکې لارې دي وی چې څنګه رالم او دې شړ علاقې ته راورسېدم نو دی په دې د انسان کوپړی اندامونه پراته دي بس وی ډېر زیات ویرېدم او وی دې سړي ټوپ کړې د هغه قچر نه او یو غټه چاړه یې راوویسته وی ما ورته وی چې په ما څه کې خو چې څه مال را سره نو هغه مال به دله درکړم او ما پرېږده وی نه بیا خو د ما د پته ولګي خلکو ته چې لاړ شي خو زما ځای به ښی اول به تا وجنم وروسته به دنه مال اخلم وی مې چې ښه ده یو 2 رکاتو نفلو مقرره کړه وی هغه غل وخندل په خلطه وی چې دا څومره دلته مړه پراته دي دا ټولو منځونه کړي دي خو مونځ رانه څوک نه دي بچ کړی
ځکه نه دا ستا مې یو ارمان دی زه او که دا مونځ دی وی په مونځ څه پوهېدم یاره ده را باندې چې مانځه کې غزار کوي که څه چل کوي چې مونځ مې خلاص کما وی یا ارحم الراحمین وی چې بیا ما وی یا ارحم الراحمین وی یو غیبي اواز راغی او وی دې سړي ته وی چې مه وه وی دې سړي داسې یو خوا بل خوا کتل چې د اواز د چا دی وی ما بیا وی یا ارحم الراحمین وی بیا یو غیبي اواز راغی او دې سړي ته وی چې مه واګورې وی ما چې زه مدد له خو جوړ څوک راغی او وی دې سړي چې د اواز به شو یو خوا بل خوا به یې غل کتل وی بیا ما وی یا ارحم الراحمین وی چې دریم ځل مې وی سړی راخ یو سړی مې ولید او سړی سره نیزه ده او د نیزې په خوله کې اور بلیږي وی چې دې سړی ولید نو دې ورته ور مخامخ شو وی بس هغه په هغه نیزه وو وی داسې په نیزه وو چې پړ مخ یې وغورځېد او د اور شغلې ته وختې مردار شو وی زه خوشحاله شوم هغه سړی چې د غیبو نه راښکاره شوی نیزې والا وی ما ورته چې ته څوک یې خدای د سره خو کا زه خو د لوی غمه بچ کړم وی ما ته وی چې زه د الله فرشته یم تا چې مونځ وکړه او تا اواز وکړه یا ارحم الراحمین نو زه په اووم اسمان کې وم د هغه ځای نه مې ول اواز ورکړه چې مه وه چې دوباره د ارحم یا ارحم الراحمین ووې نو زه په لومبي اسمان کې وم نو بیا مې ول اواز ورکړه چې ګورې مه کوه نو چې په درې باره د یا ارحم الراحمین ووې نو دقه ستا خواله رسېدلم سړی به دله مړ کړه اوس یو حدیث ته ویم نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی چې چا درې ځله ووي یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین وی هغه فرشته دې سړي له اواز ورکوي چې بنده الله درته متوجه دی څه ترې غواړې غواړه الله درته متوجه دی شابه څه چې غواړې نو څوک غواړه بعض علما دا په اسماء صفتیو اعظمیو کې هم شماري اسم اعظم نه هم شماري خیال م راغی نو دا مونځ ډېر لوی برکت دی خو چې خشوع خضوع سره او الله ته چې اواز دې وکړه نو پروردګار په دې خپل بنده ډېر خفه کېږي خو چې د الله نه دې ورته اواز ګورې وکړه چې د الله اواز دي نو خیر دې غریب خدا خیره ورته وکړه اوچته یې کوې تړه او چې ویې تړه نو شروع یې په نیزو او په غشو وکړه نو د یو شعر ووی ولست ابالي حين اقتل مسلما على اي شق كان لله مسرعي وذلك في ذات الاله وان يشاء يبارك على اوصال شلو الممزع بخاری شریف کې دا شعر شته په جلد ثانی کې وی چې د خدای لار کې مرم د الله د رضا دپاره وی هېڅ پروا مې نشته او وی که خدای وغواړي نو زما په دې ټوټې ټوټې اندامونو کې به خدای برکت او خیر واچوي چې مسلمان مرم هېڅ پروا مې نشته لست ابالي حين اقتل مسلما على اي شق كان لله په هر طرف چې پرېوتم پروا مې نشته پړ مخې په شاو که په ډډه خو چې د الله دپاره مرم نو پروا مې نشته ولې صحابو ته پته و شهادت به خدای راکړي د شهید کو ډېره لویه مرتبه ده وذلک فی ذات او زما د امر خو د الله دپاره دی د الله د رضا دپاره دی چې خدای وغواړي زما ټوټې ټوټې اندامونو کې خدای برکت واچوي صاحبه ګزارونه یې پرې وکړه شهید شو غریب خو ده هم یو ټکې ووی دی چې کله مړ کېده نو ده یو اواز وکړه الله وی څوک شته نه چې زما خبر زما سلام رسول الله ته ورسوي صلی الله علیه وسلم لیس احد یو کس نشته یبلغ مني السلام لرسول الله صلی الله علیه وسلم اللهم فبلغه مني السلام علامه عینی لیکلی دی په شرح د بخاري کې خدای زما سلام رسول الله مبارک ته ورسوي نو حضور پاک دقسې بیا په محراب کې ناستو او فورا سترګو نه اوښکې وبهېدې وی وعلیک السلام یا حبیب حبیب پتا یې د الله یا خبیب پتا یې د الله سلام او صحابو ته چې خبیب شهید شو دی غریب خو شهید شو نو نبی علیہ السلام یو دو صحابه کرام ولېږل
یو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ، یو حضرت مقداد. وی لاړ شه او خبیب به بره تړلی وجود یې راله راوړی. خبیب به بره تړلی وجود یې راله راوړی. دا هم لویه قرباني ده چې په 2 کسر هغوی غریبانان په آسونو باندې رالل، چې رالل د ده 40 ورځې شوې وې چې دی بره بانډه و. ګوره 40 ورځې چې نورونو ته یې مارغان راځي، هغوی به دې ته پرېښوده چې دا مارغان یې غوښې وتښتئ، نور پې لږ اسخا به شي، بوی به کوي، مارغان به یې خوښې وتښتئ. 40 ورځې بره په نور تړلی شوی دی، وجود یې همغسې تر و تازه دی. او 40 ګیر چاپېره ته څوکیداران دي چې څوک یې ونه تښتئ. حضرت زبیر او حضرت مقداد وی چې مونږ رالو ومو کتل، وی څوکیداران دي. وی ما ورته ملګري ته وی راځه که وجدي مونږ دې مړه شو خو شهیدان به شو که نه، خو حضور پاک وی راویست پړی د هغه خبره منو. وی نیغ پې ورلو 200 وی وجود مو له راوسپړده تر و تازه تر، او د مکې ګرمي څومره سختۍ، وجود مو له راوسپړده او ځای مو وله مخکې په یو اس برابر کړی و، په هغې مو وله وجود هغه لاش کېښوده او یې بس راوتښتېدو رالو. هغوی ویاړو راته نیغ نیغ کتل مونږ یې ونه لیدو. وی چې وجود م وله راوړه وی چې سار نور ولګېد چې وی کتل هلکه سړی نشته، هلکه څه شو؟ دا اسونو خپې موجود، هلکه تاسو خوبونه کول؟ سړی د نه غونډې یوړه 40 کسانو نه څنګه سړی یوړه؟ وی راپسې شو. نو وی زمونږ اس خو درونو ځکه لاش پې پروت و، منډه یې نه شوه والې. وی دوی راپسې را رسېدل. وی چې راپس حافظ ابن حجر په بدایه و نهایه کې لیکلی دي، او حافظ ابن حجر په فتح الباری په شرح د بخاري کې هم لیکلی دي. دا حواله درکړو، ځکه ډېر خلک د اولیاء او کرامت نه مني. دا حواله مې ځکه دله درکړه. وی چې څنګه دوی را نږدې شو، وی ما وی مونږ وی چې دا خو اوس مونږ هم ګیرېږو. وی راده لاش هم واغېست او په ځمکه هم کېښود چې بس خدای دې اسره شه او مونږ خو د نه ځو چې ځان اوس بچ کړو. چې لاش څنګه په ځمکه کېښود، ځمکه وشلېده او لاش پکې وردننه شو. بلیع الارض ورته وایي، بلیع الارض. راغی نبی علیہ السلام ته بس وی دغه مقصد او ځمکې قبول که خبره نشته دی. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات. دا الله لار کې چې شهیدان شي مړی ورته مه وایه. عرفي مړ خو دی، عرف کې خو مړ دی، جنازه به پې کې، کفن به ورکې، دعا به ورته کې، خو دا مطلب چې بل عند هو څنګه دی، بل هم احیاء جمدی دی عند ربهم یرزقون. ژوند او مرګ د چا په لاس کې دی؟ د الله. مرګ یې پرې راوست، مرګ نه پسې وله بیا ژوند ورکړه او الله روزي ورکوي. تاسو خپل اندازه ولګوئ دی نه چې 40 ورځې یو ځای کې یو سړی باندې نورونه دې پې لګي د پاسه، دی وسخا کېږي نه، او بیا ځمکې شلېږي او پکې وردن نه کېږي. او بل صحابي ته ګوره خدای د سر حفاظت کوي. بخاری کې د بخاری حدیث ته چې الله تعالی تورې مچۍ راوستې، دا ډمبرې مچۍ او د پاسه پې ګرځېدلې او د هغوی نه خدای وساته. ولې دعا یې وکړله؟ دا د هغه یو بزرګي او یو کرامت شو. او د بیا اوبه رالې باران او لاشونه یې وله غیب کړل د مارونو. یو خو ته د شهید مقام معلوم شو چې د شهداو د خدای په نسبت مقام دی. یو حدیث پاک کې راځي د شهداو متعلق راځي، ارواحهم فی جوف طیر خضر. د شهداو روحونه به د یو شنې الوتکې پکې پراتی، یو شین کرسی به او یو شنه الوتکه به، او لکه جس شو مثلا بل شی شو. داسې جزونه خو نشته په جنت کې، خو د الوتو یو شی شو، هغې کې به دا روح پروتي. لها قنادیل معلقه تحت العرش. د الله د عرش لاندې به د هغې جالې به د هغې ځای نه به هلته به دا روحونه پراتی. تصرح من الجنة حيث شاءت. چې کوم ځای خوښوي نو په جنت کې به چکرې لګوي. د شهید دا مقام دی د خدای په نس. ولې د الله په لار کې د خدای د دین دپاره یو سړی ځان قربان کی، او د حضور پاک د محبت دپاره یو سړی ځان قربان کی د حضور پاک، او بیا د نبی علیہ السلام په حکم ځان قربان کی. خو دغه دین خو نه دغه قربانو برکت دی چې مو تا ته رسېدلی دی که نه؟ که صحابو دا شهادتونه نه وي شوي او دا جهادونه یې نه وي کړي او دا قربانۍ یې نه وي کړي، دا دین به موږ ته څنګه را رسېده؟ او په اسانه نه را رسېده. نو دا د صحابو قرباني، د دین دپاره محنت، او د صحابو لوی شان او بهادري، او د خدای د صحابو سره مینه او محبت، او د مرګ نه پس د هغوی د لاشونو حفاظت.
دا د دین د حقانیت نښه ده، د حضور پاک د دین د حقانیت نښه ده، د حضور پاک د حقانیت نښه ده، او د اسلام د سچایۍ نښه او د بلندۍ نښه ده، او د هغې قربانۍ دي. نو دا څو خبرې مې ستاسو خدمت کې عرض کړلې. په دغه بنیاد د حضور پاک څه سیرت، د هغې حالات، د هغې د صحابه او د شهادت متعلق یو څو خبرې مې. دا یوه خبره ده، تاسو ته پته ده چې زمونږ په دې جومات کې د حافظانو او د قاریانو او د ناظرې درسونه روان دي. موږ دویم چتم دې دپاره جوړ کړو چې د الله د قرآن خدمت پکې کېږي او د الله د دین خدمت پکې کېږي. او هېڅ قسمه موږ تاسو ته پته نه وله چندې غواړو او نه وله د خلکو نه پیسې غواړو. تاسو ته معلومه ده دا ستاسو د جمعې په ورځ چې له 100 روپۍ راغونډېږي، په دې باندې د جومات خدمت هم کېږي او د ماشومانو خدمت هم کېږي. نو د هغې ماشومان یو څو ماشومان فارغ شوي دي، د 9 په ورځ باندې به د هغې دستاربندي وي دلته د هغه وړو. د 9 په ورځ راتلونکې 9 په ورځ باندې به د هغوی دستاربندي وي 3 بجې، د 3 بجو نه د مازدیګر د بانګه پورې، مازدیګر مانځه پورې، راتلونکې 9 ورځ 3 بجې د مازدیګر د بانګه پورې. نو تاسو خو زموږ د جمعې مقتدیان هم یې، او ستاسو روپۍ او په 2 روپۍ دا مدرسه چلیږي هم چې تاسو کوئ. نور خو موږ نه چندې غواړو چې سوالونه وله کوو، او خدای پاک یې چلی. او تاسو خوش قسمت ہے، تاسو هم خوش قسمت ہے چې تاسو په دغه 2 روپۍ د خدای د قرآن دلته خدمت کېږي. او د دې محلې خلک هم خوش قسمت دی، د دې محلې خلک دا هم خوش قسمت دی چې د دې په دې محله کې، ځکه د محلې خلک یې خدمت کوي که نه، محلې خلک هم خدمت کوي او جومات ته د محلې د خلکو دی. نو د محلې خلک هم خوش قسمت دي چې الله تعالی د هغې په ګوند کې، د هغې په جومات کې د قرآن شریف دغه یو لوی خدمت روان کړی دی. نو چې څومره دوستان یې د راتلونکې 9 په ورځ باندې 3 بجې انشاءالله دغه ماشومانو سره په دا خوشحالۍ کې ځان شریک کړي. چې کم د لرې ځای وي، پېښور یو ځای بل ځای خیر دی، هغوی خو تکلیف نه کوي، خو چې کم داسې د نږدې علاقې ملګري وي نو دا هغه ماشومان دي، د قرآن خوشحالي یې ده. نو که تاسو د هغه ماشومانو بچو سره د قرآن په دې خوشحالۍ کې ځان شریک کړه، انشاءالله خدای به دله په هغې باندې اجر او ثواب درکړي او ماشومان به خوشحاله شي او د قرآن د حالاتو نه به انشاءالله العزیز څه ناڅه خبر شي. ښه جي. دا زمونږ یو ملګری دی او هغه د مردان دی، زمونږ دوست دی، هغه سربلنده جي صاحب نو دی، هغې باندې څه درد راغلی دی او اپریشن یې وله کړی دی. الله دې وله روغ صحت ورکړي، رب العالمین دې وله شفا ورکړي. دې څه پریشاني ده او بیماري ده، الله دې پریشاني په خوشحالۍ بدله کړي، الله دې بیمارۍ له شفا ورکړي. او دا مې پېښور کارخانو نه یو ملګري ټېلیفون کړی چې څوک بیماران دي خدای ټول له شفا ورکړي. دا هم د پریشانو دپاره دي. نه په لاسونو باندې د قبرونو یا په دانو باندې خاورې، دا ما چې په شریعت کې دا منع دي. ښه که زیارتونو سره اسی زیارت القبور له ځای د نیکانو خلکو قبرونو له تلل یا زیارت القبور له تلل ثابت دي او دعا ورته کوې، نفل کوې، او د قبرونو خاورې یا کاڼي په ځان مږل، او دا په شریعت کې بالکل منع دي. هغه کار به کوو چې موږ ته کوم رسول الله مبارک ویلي، خپل سوچونه منع کړو. دعا وکړئ رب العالمین خدای ته دغه صحابه کرامو چې د دین لپاره کومې قربانۍ ورکړې دي، خدای دغه دین له کامیابي ورکړي، کامراني وله ورکړي، او ته دا دین خور کې، او خدای د دې دین حفاظت وکړي. الہ العالمین موږ د دغه صحابو په نقش قدم باندې روان کې، د حضور پاک تابعداري منصیبه کې، د شیطان او د ګناه نه پروردګار او د هغې د اسبابو نه وساتئ. الله په زړه کې د دین مینه محبت واچئ. څوک چې مریضان دي ته ولله شفا ورکړئ. دغه رور چې د اپریشن د مثانې یې کړی دی هغه ته هم دعا کوئ چې خدای ولله شفا ورکړي، روغ صحت وله خدای پاک ورکړي. نور که بیماران دي په کورونو اسپتالونو کې الله ټول له صحتونه ورکړي. څوک په پریشانو کې مبتلي خدای پریشانۍ وله په خوشحالو بدلې کړي. که څوک قرضداري قرضونه اخلاص کړي، پروردګار زموږ د دواړو جهانو خیر نصیب کړي. بچي مو نیک عمله صالحان لوی کړي او د لوفرو نه وساتي، په خپلو مقصدونو کې کامیاب کړي. مشران او مردگان هم خدای مغفرت نصیب کړي. حاضره جمع کې څومره مسلمانان دوستان دي چې د خیر او د برکت زندگی نصیبه کړي. د کاروباري رونو په کاروبار کې برکت واچئ. ځمکو چې څوک کري د هغې په زراعت کې برکت واچئ. د چا روزګار نه د حلالو ښه روزګار وله ورکړي، او تم د چا څه حاجتونه ته وله حاجتونه قبول کړي، او آخر وخت کې په خپل دا کریمه نصیب کړي چې لا اله الا الله.